السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت جامو کې به نغښتي اوسئ. ملګرو د ټوکن په سوځونې باندې درته ویډیو جوړوم چې څنګه د ټوکن سوځول کېږي، په کومه طریقه یې سوځي او څو فیصده ټوکن سوځي او څومره به قیمت پورته کېږي. ملګرو مخکې له ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کې کږئ آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو در ورسیږي. او ملګرو ویډیو ته یو لایک ضرور درسره ورکوئ چې دا زموږ د تشویق په خاطر باندې دی. لایک باندې دومره څه نه کېږي خو صرف د تشویق لپاره یو لایک درسره کوئ. لکه څرنګه ملګرو چې موږ او تاسو ټولو ته پته ده چې د تقریبا یو څه وخت مخکې ټوکن وسوځول شول بي اس سي بي ان بي شبکه کې. نو د اف جي کوین قیمت له 0.3 څخه راغی 3.9 څخه راغی 0.2 یو اس ډي ټي ته. نو مخکې قیمت چې و لکه مثلا موږ او تاسو به چې 1 لک اس ډي ټي سټیکوله، 1 لک اس ډي ټي به مخکې له قیمت پورته کولو څخه $90 کېدل، او چې قیمت ورپورته شول ملګرو اوس یې $100 کېږي. لکه مثلا نن سبا کې چې تاسو اخلئ $100 کېږي. راځم ویډیو تر پای پورې سره وګورئ، مخکې مو هم ورباندې پوهوم چې مخکې تاسو ته څومره ګټه کوي او د دې څخه څومره ټوکن سوځول کېږي. ملګرو د اف جي کوین مکمل سپلای یا ټوټل عرضه چې ده 1 بلیون ده، 1 بلیون ده، یعنی تقریبا 1000 میلیونه ده. د دې 1000 میلیونو څخه یا 1 بلیون څخه 10% ټوکن سوځول کېږي. 10% ټوکن ته چې موږ تاسو حساب وکړو تقریبا 100 میلیونه ټوکن راځي، یعنی 100 میلیونه ټوکن سوځي او د 900 میلیونه چې د مارکیټ ته راوباسي. د 10% کې 100 میلیونه چې راځي په دغه 100 میلیونو کې هر شپږو میاشتو کې 10% ټوکن سوځول کېږي. لکه ملګرو په 100 میلیونو کې هر شپږو میاشتو کې 10% ټوکن سوځول کېږي، چې تقریبا 10% ټوکن یې 10 میلیونه ټوکن راځي. 10 میلیونه ټوکن راځي، 10 واره شپږ میاشتې به دغه 100 میلیونه ټوکن سوځول کېږي. یعنی چې موږ تاسو 100 میلیونو ته 10% کې حساب وکړو، 10 واره 10% راځي. نو هر 10 واره شپږو میاشتو کې به 10% ټوکن سوځول کېږي، 10 واره به د قیمت پورته کېږي. لکه مثلا ملګرو موږ او تاسو په 3 یعنی د قیمت چې نو لوړ شوی په 1 لک باندې مو په 3.9 کې $90 ورکول، او اوس به موږ او تاسو ور باندې $100 ورکوو. ملګرو لنن څخه شپږ میاشتې وروسته د دې 10% ټوکن نور هم سوځول کېږي. 10% ټوکن نور چې وسوځول شي یعنی 10 میلیونه ټوکن سوځول کېږي، نو د دې قیمت په د 0.2 څخه 0.2 ته لاړ شي. که چیرې تاسو اوس خریداري کړې وي نو تاسو ته به $100 څخه $200، لکه تاسو چې $200 سټیک کړي وي کنه، شپږ میاشتې بعد بیا چې څوک یو لک ټوکن اخلي $200 به ورباندې ورکوي، تاسو به ورباندې اوس $100 ورکړي وي. زه به زیاتو ټوکنو ته درته حساب وکړم. مثلا تاسو 1 میلیون ټوکن اخیستي دي، صحیح ده؟ 1 میلیون ټوکن تاسو په همدا اوس ریټ کې واخیستل $1000 کېدل، $1000 کېږي په همدا اوس ریټ کې 0.2 کې. د دې شپږ میاشتې بعد 10% ټوکن سوځول کېږي، قیمت یې ورته ورپورته کېږي چې $2000 راځي. اوس به تاسو ورباندې $1000 ورکړي، شپږ میاشتې وروسته د دې 10% ټوکن وسوځول شي، بل څوک بیا په 1 میلیون باندې $2000 ورکوي. تاسو ټوکن به دومره ارزښت پیدا کړي. او بیا ملګرو شپږ میاشتو نه وروسته بیا شپږ میاشتې د دې 10% ټوکن نور هم سوځول کېږي، چې دې باندې د به $3000 کېږي. د 1 میلیون ټوکن تاسو به اوس ورباندې $1000 ورکړي وي، او شپږ میاشتې بعد که تاسو بیا مثلا شپږ میاشتې بعد څوک سټیکینګ وکړي هغوی به ورباندې $2000 ورکړي وي، او 12 میاشتې بعد بیا ورته $3000 جوړوي. تاسو ته به $2000 ګټه وي. شپږ میاشتې وروسته چې څوک خریداري وکړي، څوک سټیکینګ وکړي، هغوی ته به $1000 ګټه کوي، تاسو ته به 2000 کوي، لکه تاسو چې $3000 سټیک کړي وي. او ملګرو 13 میاشتې بعد د دې قیمت بیا پورته کېږي، 10% ټوکن سوځول کېږي. لکه تاسو چې په $4000 ورباندې ورکړي په 1 میلیون باندې $4000 لکه تاسو چې ورباندې ورکړي وي. ملګرو لاندې درته راځم، ویډیو اوږدېږي. اخري قیمت یې دومره ده. تاسو به ورباندې اوس $1000 ورکړي وي، او دا به تاسو ته جوړ کړي $10000 تر اخره پورې. او دغه ملګرو زه اوس تاسو ته 3 برابره هم ښیم چې تاسو د 3 برابره چې درته شي څومره ګټه به درته کوي. د 1 میلیون ته په ضرب ورکوو په 3 کې، سمه ده، تاسو ته په 1500 ورځو کې 3 برابره کېږي. 3 میلیونه ترې جوړ شول. 3 میلیونه ضرب 0.0 یعنی اخري قیمت یې درته ښیم $10000 به تاسو ته جوړ کړي. تاسو به اوس صرف $1000 سټیک کړي وي، $1000 به مو صرف سټیک کړي وي. 15 کاله بعد به تاسو ته $10000 جوړ کړي. که همداسې تاسو سټیک زیاتوئ مثلا تاسو ته 3 برابره شول، 3 میلیونه تاسو دغه سټیک کړل، تاسو دغه ته په 3 کې ضرب ورکړئ 9 میلیونه راځي. 9 میلیونه تاسو سټیک کړل، تاسو ته دغه په 3 کې ضرب ورکړئ، دغه بیا 22 میلیونه راځي. دغه ته اوس په اخري 15 کاله وروسته حساب کوو $2,10,000 راځي. نو ملګرو چې تاسو څومره همداسې سټیک پسې کوئ همدومره ستاسو ګټه ده، ځکه تاسو به اوس په کم قیمت کې کوین واخلئ، او زیات قیمت لپاره به تاسو همداسې سټیک زیاتوئ. نو ملګرو تاسو به آینده کې داسې وي لکه چې تاسو ښه زیاته پانګونه کړې ده. تاسو وګورئ تاسو سره 15 کاله وروسته $2,10,000 همداسې زیاتېږي، یعنې تاسو څومره سټیک زیاتوئ همدومره به تاسو ګټه نوره هم زیاته شي. نو دا د ټوکن سوځولو طریقه. تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.